طبقې سره به نشي کولی. ځواب راکړه، ما ته ووایه هغه کومه ستونزه لري که څنګه؟ نه مورې، طبقې خو ډېره خجلې ده. نو بیا ته ولې نه منې؟ مګر مورې زه اوس نه غواړم واده وکړم. تر اوسه ډېر کارونه شته چې زه باید ترسره کړم. زه باید ډېر کارونه وکړم. دروفه، څوک درته وایي چې ته دې کار به کوه زویه؟ د طبقې په شان نجلۍ نه پیدا کېږي. له هر اړخ نه چې وګورې هغه ستا د ناوې او د دې کور دینګور کېدو وړتیا لري. زویه یوازې هماغه ده چې تا او دا کورنۍ پوره کوي. زویه د طبقې په شان مېرمنه ډېر خوش قسمته کسانو ته ور په برخه کېږي. نو ځکه مخکې له دې چې کومه پرېکړه وکړي سل ځله فکر وکړه، وروسته بیا ځواب راکړه. دروفه دا ښایسته دي که نه؟ نه، دوی سره د زړو ښځو په شان ښکاري. دا ما غونده بیا دې خبرې وکړې. دا خو مې تېر کال په دیوالي کې اخیستې وو. دا اخیسته خو دی خو ډېر کم رنګه دی. او لورې اوس ته دا په کور کې واغونده. مورې زه خو نورې جامې هم نه لرم که نه؟ نورې جامې خو مې هره ورځ د دفتر لپاره اغوندم. طبقې لورې دا یوه ځانګړې ورځ ده، نو ځکه ته باید ځانګړې جامې واغوندې. راځه زه تا ته نوې جامې اخلم. نوې جامې ولې واخلو پلاره؟ له دغو نه به یوه جوړه واغوندم. لورې دا چې د نورو په اړه فکر وکړي بده خبره نه ده، خو که کله کله د ځان په اړه هم فکر وکړي نو ګناه نه لري. مګر پلاره ګورې پونم جانې، په نورو کورونو کې ماشومان ضد کوي او دلته زه مجبور یم چې ضد لورې پلار دې ډېر ضدي انسان دی، جامې خو درته په زوره اخلي. بالکل. مور مې د ډوډۍ لپاره نه راځي؟ د هغې پښې خوږېدلې نو ځکه مې خواړه یې د هغې کوټې ته ور ولېږل. همالته به یې په ارامه وخوري او دروف هم لږ کار درلوده نو ځکه نه راځي. ما د دروف په اړه پوښتنه وکړه، که هغه راشي او که رانشي زما لپاره توپیر نه کوي. ولې ناوې زما خواړه دې ولې کوټې ته راولېږل؟ اوس چې سپین سرې شوې یم نو له کوټې نه ونه وځمه څنګه؟ نه مورجانې، دې لپاره چې ستاسې روغتیا ښه نه وه داسې مې وکړه. زما د روغتیا په اړه ډېر فکر کوې. اوهو زما ډوډۍ راوړه. ای خدایه څومره ګرمه ډوډۍ ده، غواړې په دې ما وسوځوې څنګه؟ نه مورجانې ډوډۍ خو یخه وه، کیدای شي ستاسې د غوسې له کبله سره شوې وي. دا واخلئ یخه ډوډۍ. سمه ده. اوهو دا څومره سړه ده، ته ما ته څه شی راکوې؟ دا واخلئ، هره ډوډۍ چې مو خوښېږي که نه هماغه واخلئ. سمه ده. څه خبره ده، نن خو خواړه ډېر ښایسته بوی لري. ته تر اوسه پورې چېرته دی؟ ها زر دلته راشه، ما ستا له کبله تر اوسه ډوډۍ نه ده خوړلې. ښه بېهانه زویه دا چوکۍ د دروف ده. کله چې هغه راشي همدلته به کښېني که نه؟ مورې زه پوهېږم، زه په تېروتنه یم د دروف ځای نشم نیولی. زه خو هغه مورې زه په دې باندې کښېنم. ته دلته راشه زما څنګ کې کښېنه او هغه کتابچه هم راوړه. اوهو د ټولو 3 ورځو حسابونه درته وایم که نه؟ ته ولید که نه څومره د پلار جان په کارونه کې د سره مرسته وکړه، خو همدا چې بېهان راغی تاسو ته اشاره کړه او بېهان یې ځان ته نږدې که. سر ولې خوروې؟ یو څه خو ووایه که نه؟ اندېښنه مه کوه غلې سنجای پانډې، ما د خپل پلار جان زړه ترلاسه کړی دی. اوس به وګورې ټول کارونه ماته سپاري، بېهان ته نه. موږ چې څومره ځمکې لرو که نه زویه،
د هغې شاوخوا به اوس هم د نورو کسانو په باک کې دي. پلار جانه اوس زه راغلی یم، تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ، زه به هر څه باندې پام کوم. پلار جانه د کوم کرایي کور د تشولو دنده مو چې سپارلې وه هغه هم دا نن تشوم. له 15 ورځو راهیسې هم دا خبره اورم. نه خو کوم کور ته شوی دی او نوم کوم چا پیسې راکړي. ته یو کار وکړه چې د هغه پته په یوې پاڼه کې ولیکه او بېهانتې به اوهو ناوې زما لپاره دې خواږه پاخه کړي دي او که نه او چمتو کړې مې دي مورجانې ستاسې دې خواښې نو فرني څوک یې راته راوړي ستا د پلار له کوره کوم څوک راځي نه مورجانې د دې کار لپاره خو زه یم که نه او دا راته وایي چې د خپل لاس ټپ باندې دی او ولې پټۍ نه ده تړلې. پلار جانه که ټپ باندې پټۍ ووهې نو هغه نور هم لویږي او هسې نه موسکه یم پلار جانه. تاسو دا راته وایئ زما له تلو نه وروسته په کارونو کې کوم پرمختګ شوی؟ بېهانده ته څومره نږدې دی اوس به تبکي دروف دې ته ډېر نږدې راولي. هغه راته ښکاره که دا وګورئ ترورې نوی ډیزاین دی. لورې خوښ دې شول؟ هو پلاره ډېر ښایسته دي. نه 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 پلاره دا دومره ښایسته نه دي. کومه بله جوړه به وګورو. قیمت یې مه ګوره لورې، جامې وګوره جامې. که نه نو زه به له دې نه قیمتي جامې تا ته خوښې کوم. مورجانې پلاره هغه څنګه ښکاري؟ هماغه هو هو دا به واخلو پلاره سمه ده. ورور جانه دا پلاستیک کې وسه. سمه ده. جانه تاسو دلته خور جانې هغه د تبکي په دفتر کې نن میلمستیا وه نو ځکه مونږ د جامو اخیستلو لپاره راغلي وو. اوهو ډېر ښه ګرانې زه به راغلی وم چې خپلې لور ته د واده جامې واخلم. د دې واکر مور او پلار ته باندې میلې ته تللي وو نو ما هم دوی راوستل. میلې ته نه بازار ته تللي. بخښنه غواړم هغه داسې ده چې هغوی بازار ته تللي ول نو ما فکر وکړه چې زه به هم د دې جامې واخلم. نو تاسې خپلې جامې واخلئ مونږ به لاړ شو. راځئ یوه شیبه اوس چې دوی همدلته دي نو یو ځای به د واده جامې واخلو مورجانې که څنګه دوی به موږ سره یو ځای جامې خوښې کړي او هسې نه دوی خو د موږ د کورنۍ په شان دي که څنګه ګورئ خور جانې هغه نن د تبکي په دفتر کې میلمستیا ده نو په موږ باندې ناوخته کېږي. ورور جانه زه مې چې دومره وای نو صبر وکئ. هو د 10 دقیقو خبره ده ډېر وخت خو نه نیسي. هو تبکي هیله کوم پاتې شه که نه هسې نه هم زه نه پوهېږم چې څه شی واخلم په تاسو کوئ هیله کوم پاتې شه. لورکۍ ته هېڅ اندېښنه مه کوه تبکي خو ستا د خور په شان ده هغه ستا لپاره پاتې کېږي که نه. اوه واه دا لمنه خو ډېره ښایسته ده. لور جانې ستا خوښه شوه؟ ډېره ښایسته ده مورې. او تبکي لورې ته ووایه ښایسته دی. یو ځل خو یې وګوره چې څنګه ښکاري. بلې اوهو ما درته څنګ وهلی و. یوه شیبه مورې د سینګارتون نه ده څوک مې چې د میکاپ لپاره راغوښتی و هغه راغلی دی زه هغه سره خبرې کوم او راځم. بلې
او اخله دا وساته اوس باید د هغې راتلو ته په تمه شو. مورجانې هیڅ ستونزه نشته، یو کار به وکړو، دا لمنه به تبکي سره وکړو، کیدای شي ښه ښکاره شي. څنګه آغا تاسې یو دوه دقیقې نور هم صبر وکئ، کله چې دمپي راغله نو خپله به یې وګوري. اوه څه توپیر کوي خورجانې، تبکي مې زما د لور په شان ده که نه؟ تبکي لور جانې مورجانې، مورې هغه سره لمنه هم ډېره ښایسته ښکاري، یو ځل به دا هم وګورو. ورورجانه هغه راکړه. تبکي که نه خفه کېږې، یو ځل دا کتلی شي؟ مورې دا څومره ښایسته دي. او کوم یادونه چې ته په دې کور کې پرېږدې او له دې ځایه ځې، د هغه په وړاندې دا جامې هېڅ ارزښت نه لري. خدای دې له بدو سترګو وساته. ټکرای هم نشته، دا هم وګوره یو ځل. خورجانې، موږ نور پاتې کېدی نه شو، په موږ ډېره ناوخته شوې ده، موږ باید لاړ شو. د خدای پامه. راځه لورې، درځه لورې. دا ته څه وایې بیهانه وروره؟ یوې نجلۍ تا باندې چیغې وهلې او لاړه؟ دا غلطه خبره ده. هغه څوک وه؟ زه څه پوهېږم چې څوک وه، ما باندې یې چغې وهلې. دا غلطه خبره ده. ای وروره پان راکه. واه واه دا خو ډېر خوندور ښکاري. ته دا پان مان پرېږده، غاښونه دې خرابوي، په ځان ډېر پام کوه. څه خبره کوې بیهانه وروره؟ زما خو نوم پان دی، او که زه پان وانه چوم نو نوم به مې څنګه پان وي؟ او هسې نم دا پان چې دی که نه، هغه له خپل ژوند نه تېر دی، خو له دوو کسانو سره هېڅکله دوکه نه کوي. یو خو خپل دغه پان سره او بل زما ملګري بیهان سره. دا خبرې دې خلاصې شوې؟ هره شیبه د راډیو په شان لګیا یې. ورور جانه دا راته مات که. اوهو ورور جانه تا ته وایم ماته هم راکه. دلته نور کسان هم سودا اخلي، لږ صبر وکړه. اوهو وروره ته په نیمه نه پوهېږې که څنګه؟ دی نه پېژنې؟ بیهان ورور دی، دی د چا لپاره نه درېږي، نړۍ د دې لپاره درېږي. که بیړه لري نو خپله دې ځان ته ټوټه کړي او ودې خوري. دا تاسو څه کوئ وروره؟ تا بیهان ورور ته ویلي وو که نه چې هندوانه خپله ټوټه که؟ اوس بیهان ورور هغه په خپله طریقه ټوټه کوي. ما وبښئ وروره، زه خپله ټولې هندوانې تاسو ته ټوټه کوم.
ای وروره بیا دې غلطه کړه دا ځل یې په سار ووله دا تاسو څه کوئ بیهانه وروره ما وبکه خیر دی له مرګ نه مخکې باید دوه خبرې په یاد ولرې لومړی باید عقل ولرې او دومیم عزت باید ولرې پاڅه اوس لاړ شو ډېر کارونه لرو بیا نو کوم کارونه پاتې وروره یو کور باید تش کړو زه د مېلمستیا لپاره تیاری نیسم سمه ده د خدای په امان ښایسته ښکاري که نه کله شیانو سره رنګونه هم ښایسته ښکاري رنګونه سره خو د هر چا په ژوند کې بدلون راځي اخر ژوند له رنګونو نه جوړ شوی دی پلار مې راته ویلي چې په ژوند کې دوه شیان ډېر اړین دي یو په اړیکو کې رنګ او بل رنګونو سره اړیکې زړه خو مې غوښته چې هغه دیواکار په څاپېړه ووهم د نیمې جانې پیسې بې ځایه مصرفوي تبکي لوره ته مه خواشینی کېږه ما ته ګوره نن ستا په دفتر کې میلمستیا ده که نه ته په خوشحالۍ سره هلته لاړه شه او د دیواکر او د هغه د کورنۍ اندېښنه موږ دواړو ته پرېږده لورې هو لورې نه مورې زړه مې نه غواړي چې میلمستیا ته لاړه شم دروفه وروره ها مورجانې تاسو د ډوډۍ لپاره ښکته غوښتي هغوی ته ووایه چې زه له کار لرم او ته زما خواړه همدلته راوړه سمه ده مهرباني ښاغلي دروف زنګ وهلی بلې څه بلې تبکي وایي ښاغلیه هغه د نوې پروژې دوسیه ده که نه هغه دې چېرته ایښې ده ښاغلیه هغه خو مې ستاسو په ګوټه کې ایښې ده تاسو خپله ویلي وو هو رښتیا وایې ما خو ویلې وه که نه هو البته ښاغلی دروفه هر څه خو سم دي هو البته هر څه سم دي رښتیا ما ویل چې د شپې خو میلمستیا ته راځي که نه دا زه څه وایم تبکي به زما په اړه څه فکر کړی وي هغه رښتیا تبکي ما غوښتل چې تا سره د نوې پروژې په اړه ځینې اړینې خبرې وکړم که نه نو ځکه ناوخته را نه شي سمه ده ښاغلیه زه درځم سمه ده د خدای په امان مورې پلاره زه باید نن شپه میلمستیا ته لاړه شم ښاغلی دروف ما سره کوم کار لري لوره که کار وي او که نه وي خو ته باید ماښام ته میلمستیا ته لاړه شي ادې هم در سره بوزه د هغې ساعت به هم تېر شي او هو تا خو پخپله ویلي وو چې د کورنۍ یو غړی هم در سره تلی شي مورې پلاره زه څنګه د تیزان سره بیولی شم هغه نن لیدنه لري او هغه څومره زحمت باسي زه یوازې ځم سمه ده نو ته یوازې لاړه شه راځئ
زه تاسو دواړه کور ته رسوم. نه پلاره په تاسو باندې به دفتر ناوخته شي. هو ته دفتر ته لاړ شه، موږ دواړه کور ته ځو. ښه نو پلاره تاسو ته ښې چارې غواړم. مننه کوم لورې. راځئ زه به تاسو ته موټر ونیسم. هو راځئ. راځه. ښې چارې دې ځان ته ووایه تبکي، ځکه چې زه دې دومره زر نه پرېږدم. د ژبې بندښت خو دې څه کوي؟ اوس به داسې ورځې در باندې راولم چې ژبه دې ونه کړو.